دا راته وایي د پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي دا راته وایي د پیر سباق ته پیر سباق ولې وایي دا راته وایي د پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم راغلی یم پیر سباق ته دلته کې به د مقامي خلکو نه تپوس کوو چې آیا پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي د دې نوم په حوالې سره به موږ ته مختلف قسمه رایې ملاویږي تاسو کې هم چې چاته معلومات وي په کومنټس کې موږ ته ویلی شئ نو راځئ مخکې پروګرام ګورئ السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب نوم دې څه دی هلال احمد دا راته وایي پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي اصل کې دا پیرانو په نوم باندې مشهور دی دلته کې زیاتره پیران پاتې کېده که نه وخت د سره لکه په پیرانو په وجه باندې موږ د پیر سباق وایو په دغه وجه ته پیر سباق وایي یا پیر صاحب لکه مشهور دی زنګ په کلي کې پیران په دې وجه صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مو څه دی جی فیاض احمد دا راته وایي پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي دې ته پیر سباق په دې وجه وایي چې تاریخ کې دلته کې یو پیر صاحب تیر شوی وه لکه پیران خو پکې ډېر آباد دي که نه خو یو پیر صاحب دلته راغلی و نو هغه د په وجه باندې دا پیر سباق آباد شوی نو پیر مطلب هغه پیر دی او سباق مطلب کلی دی نو پیر سباق ولې په دې وجه وایي صحیح ده مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو نوم څه دی زما نوم سیاد علي شاه دی دا راته وایي د پیر سباق نوم په حوالې سره معلومات دي پیر سباق ته پیر سباق ولې وایي جی پیر سباق خو دا ډېره زړه کیسه ده دا پخوا یو پیر صاحب و دلته به هغه سره مریدان و مدرسه و سبق به یې وي نو د هغې د خبله دی لا پیر سباق وایي یعنې د سبق یو مدرسه ده صحیح دا پیر صاحب مقامي و که چېرته نه راغلی و جی دا خو بس د بل ځای نه راغلی و مطلب د پخوا دغه کیسه ده د بخارا نه دغه علاقو نه راغلی و او دلته خو پخوا هندوان سیکانو دلته خو چونکې مسلمان قوم ډېر نه و نو دا هغه وخت نه دا پیر سباق جوړ شوی دی چې هغه پیر صاحب دلته راغلی او هغه بیا خپلو شاګردانو ته سبق ښولو او نن سبا د هغې نه هم ډېر لوی لوی ولیان او دغه وتلي د هغه شاګردانو کې نو پیر سباق ځکه یو ډېر مشهور ځای دی ټیک شو مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو نوم څه دی قاضي ناظم دا راته ووایه چې د پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي دا دلته سبق ښودلی شو سبق والا علاقه ده سبق په وجه باندې ته پیر سباق وایي بالکل دلته ملګرو موږ ته ووایي چې دلته یو پیر صاحب راغلی و د هغې په وجه د دې دا نوم پیر سباق شو بالکل جی مخکې پخوا السلام علیکم وعلیکم السلام هو خیر خیر دی دا راته وایي ستاسو نوم څه دی پیدا حسین استاد جي دا راته وایي دا پیر سباق دا نوم په څه وجه باندې پیر سباق کې ښودی شوی دی دا به زموږ مکې پیران پخواني وه هی بیا لږه بعد هغې نه بعد دا پوځي پیران خیلی پیستفاد پاتې شو پیران لاړه دلته نه بیا لړه خو دا خلک نشته اوس یې به نوم پاتې دی په دغه وجه پیر سباق نوم پاتې شو پیستفاد پاتې شو همداسې ټیک شو مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام استاد جي نوم دې څه دی طاهر ګل دا راته وایي د پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي بس دا خو د پیر سباق د پیرانو کلی دی نو خشته کلی دی او زموږ په ناز دی مثال خبره به زموږ پلار نیکه د دې ځای دی او ښه خلک دي خشته کلی دی ځکه د پیر سباق وایي د نوم وجه د څه ده د نوم وجه دا ده چې پیران او صاحبان پکې ډېر وخت د سره هم پکې ډېر اوس هم پکې شکر دی ښه خلک ډېر دي بس دغه مسله نور که ستاسو الله دې وبخښي ټیک شو مهرباني السلام علیکم خبره استاد جي ستاسو نوم څه دی زما نوم صادق دی استاد جي ښه ته څه ویل غواړې پیر سباق ته پیر سباق ولې وایي د دې چې څوک وي همدغه خبره ده پیر سباق همدغه شان دی مخکې پیر صاحب راغلی پیر صاحب په نوم باندې والیا سره کېږي پیر صاحب په نوم باندې دی ته پیر سباق وایي دغه وجه ده دغه وجه ده جی ټیک شو مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه نامه دې څه ده عدنان مې نوم دی دا راته وایي د پیر سباق ته پیر سباق ولې وایي دې ته خیرآباد ولې نه وایي بل نوم ورته ولې نه علي دې کې پیران صاحبان اوسېږي د دې وجې ولې پیر سباق وایي پیران صاحبان پکې اوسېږي که نه کلي دي د سره شته اوس هم شته ډېر خلک وایي هغه پیران صاحبان دلته کې وو خو اوس تلي دي شته اوس هم شته ډېر شته ډېر په دې وجه ولې چې ډېر بزرګان خلک دي دلته پیران دي صاحبان دي شته وخت د سره پکې دي مونږ پکې رالوي زموږ مشران پکې رالوي شو د هغه وخت نه دی پیر سباق وایي ټیک شو مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله کاري صاحب ستاسو نامه څه ده زما دیدار احمد نوم دی دا راته وایي د پیر سباق ته د پیر سباق ولې وایي د دې نوم په حوالې سره موږ معلومات کوو نو تاسو موږ ته په دې حواله څه ویل غواړئ یاره پیر سباق زموږ دا کلی چې دی نو دا زما په اندازې سره ډېر څه کنفرم معلومات خو ته نشته خو تقریبا زموږ دا کلی د سیدانو نه آباد دی که نه
نو اندازه داسې ده چې د سیدانو پوجا ولا پیر سباک وایي او دویم دغه دا چې زموږ د کلي نامه ډېره ښایسته نامه ده پیر سباک یعنی نیکه پکار کی سبقت لے جانے والا صحیح نو دا ډېر ښایسته نامه ده زموږ د کلي نیکه پکار کې مخکې تلو والا دا بل ملګری دی را سره السلام علیکم وعلیکم السلام استاد جی ستاسو نوم څه دی محمد ناصر جی دا راته وایه چې دا پیر سباک ته دا پیر سباک ولې وایي دې ته یې بټ آباد ولې نه وایي دې ته حکیم آباد ولې نه وایي بس دا پیر سباک ورته ځکه وایي چې پیر سباک د ډېر د پخوا نه مشهور دی زموږ کلي کې دا پیر صاحب تېر شوی بس اوس یې زوی دی جی صحیح بشیر احمد صاحب جی د پیر صاحب په وجه باندې دا مشهور شو پیر صاحب په وجه مشهور شو جی خلک خو دلته ډېر پیران و هغوی ته بیا لاړو نه دلته به دغه یو پیر صاحب و نور پیران داسې نشته صحیح دی مهرباني ملګرو تاسو وکته د مختلف قسمه خلکو نه مونږ د پیر سباک د نوم په حوالې سره معلومات واخیستل دا به تاسو کتلی وي تاسو ته هم که څه قسمه معلومات وي په کومنټس کې مونږ ته ووایئ په دې سره زه جعفر شاه درویش تاسو نه اجازت غواړم ښه د وباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان